او لږ وغږېږه یا په خپله خوښه او رضا به راځي، بیا به راځي، سر به یې ټیټ وي خامخا به راځي، بیا به راځي او هغه سنګدله که خبره شي زما له حاله، هغه سنګدله که خبره شي زما له حاله، په یوه منډه یوه ساه به راځي، بیا به راځي، ته به مې بیا نیسې بار بار لکه ماشوم زړه پورې، زه به شرمېږم حیا به راځي، بیا به راځي. سلامونه، مینه، درنښت، هیله لرم ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې سمبال وئ. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ډېرو قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې دا وخت به مو په خیر وي. نن بیا هم په یو ځانګړي ادبي خپرونه کې زما تر حجرې داسې کسان راغلي دي، البته داسې کس راغلی دی چې له کلونو را په دې ښه شعر او شاعري کړې ده او پښتو ادب ته کار کوي، پښتو ژبې ته کار کوي. دا چې څوک دی په دې درې واړو کې دروي به پېژنم او د ده له شاعرۍ سره او څه ناڅه به له ژوند سره هم اشنا شئ. نو د خپرونې تر پای پورې را سره اوسئ. بیت الله امیني صاحب را سره ده، نو په ژوند به یې زیاتره له ده څخه اورو. امیني صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه ماهر صاحب. لومړي سر کې خو د باران پلس رسنۍ ټولو کارکوونکو همکارانو ته سلامونه، مینه او درنښت. خدای دې وکړي چې ټول با جوړ او د صحت جامې به یې په تن وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ او ډېره زیاته مننه چې تر ما پورې راغلی او زه خوښ یم چې ستاسو غوندې کسان راځي او زه ورسره ګورم، ناستې ورسره کوم، خو بیا هم خوښ یم چې تر څو یو ادبي بنډار مې هم همدلته په خپله حجره کې درسره وکړ. امیني صاحب راځو، څومره وخت مو د شعر او شاعرۍ کېږي؟ بلکل ماهر صاحب، تقریبا 2 کاله کېږي چې شعر او شاعرۍ ته مې کړی. 2 کاله تقریبا. په دې 2 کلونو کې به مو څومره غزلونه لیکلي وي؟ داسې دی ماهر صاحب چې غزل خو نو وخت غواړي که نه، خپل وخت غواړي. نو کله که سړی فکر وکړو په زور باندې یو څه ولیکي نه کېږي، نو داسې زیات شیان لیکل کېږي، خو هغه شیان چې بیا مثلا هغو کې غورچاڼ کېږي، مثلا هغه ټاپ شعر حسابېږي، تقریبا 80 اویا شاوخوا کې به وي. امیني صاحب نو راځو، څه درنه اورو، څه دې راوړي او غزلونه به زیات اورو، په ژوند به څه ناڅه غږېږو، نو مهرباني څه درسره دي هغه راباندې واوره. ماهر صاحب تر دې دمه خو زموږ شاعري یو څه خامه هم ده، خو بیا به هم هغه څه چې خپل وس هم کړی دی تر څو لیدونکي او اورېدونکي مینوال خوشحاله کړو. یو 2 شعر دې وي چې ځم نن د مینو یو دیدن کوم. ځم نن د مینو یو دیدن کوم، ځم نن د مینو یو دیدن کوم، ګرځم په یادونو یې ماتم کوم، او ما 15مه سپوږمۍ ولیده. ما 15مه سپوږمۍ ولیده، ما 15مه سپوږمۍ ولیده، ځکه خو خیالونه د صنم کوم. څه زبردست، یو ځل بیا. ما 15مه سپوږمۍ ولیده، ځکه خو خیالونه د صنم کوم، او شپه مې کړه سبا د یار په غېږه کې، شپه مې کړه سبا د یار په غېږه، شپه مې کړه سبا د یار په غېږه کې، خود به اوس بویونه د لونګ کوم. څه زبردست. یار که زما نشو نو خبر شیا، یار که زما نشو نو خبر شیا، یار که زما نشو نو خبر شیا، او زه به یې واده کې موټر بم کوم. څه زبردست، یو ځل بیا ډېر ښه. یار که زما نشو نو خبر شیا، زه به یې واده کې موټر بم کوم، او خاندمه یوازې دوی ته نه وایم، خاندمه یوازې دوی ته نه وایم، خاندمه یوازې دوی ته نه وایم، هسې د یارانو مخ کې غم کوم، او ټولې د دیدن لارې ناکامه شوې. ماهر صاحب ټولې د دیدن لارې ناکامه شوې، ځم د ملنګانو غوندې چم کوم. ډېر خوندور. یار مې د ډاکټر چړې ته مه بیایې، یار مې د ډاکټر چړې ته مه بیایې، زه یې عملیات خلکو په دم کوم، او ته د ماشومان له لوږې مه وژنه. ماهر صاحب ته د ماشومان له لوږې مه وژنه، زه بیتک به وږی د غنم کوم، زه بیتک به وږی د غنم کوم. مننه. لیدونکو دومره زبردست چې هر بیت هر مصرع په بار بار اورېدلو ارزي، نو واقعا چې ډېر خوندور و. د څو بیتونه یې تا ته ډالۍ وي. امیني صاحب وایي مري د خپل باور په دوراهۍ ولاړې دي، مري د خپل باور په دوراهۍ ولاړې دي، ستوني کې مې تا پسې سلګۍ ولاړې دي. ستوني کې مري د خپل باور په دوراهۍ ولاړې دي، ستوني کې مې تا پسې سلګۍ ولاړې دي، زه پکې د خپل لالي پړونی سیده کومه،
زه پکې د خپل لالي پړونی سیده کومه، وړاندې مې لباس ته جینکۍ ولاړې دي. ډېر ښکلی. او ولې دا زما له نیت بدۍ نه دي خبرې، ولې دا زما له نیت بدۍ نه دي خبرې، ولې د خولې بیا په مرۍ ولاړې دي. ډېر ښکلی شعر. د ډاکټر صاحب بیتونه و تاسو ته ډالۍ وي او مهرباني بیا هم بل څه درنه اورو. خوشحاله اوسئ. نو یو دوه شعره دي نور وي چې مینه کې وفا نه لرو مړه دي شو. مینه کې وفا نه لرو مړه دي شو، ښکلو ته دعا نه لرو مړه دي شو. ای هی څه زبردست. مینه کې وفا نه لرو مړه دي شو، ښکلو ته دعا نه لرو مړه دي شو. ورشه د اختر زیری په بل وکړه، ورشه د اختر زیری په بل وکړه. ورشه د اختر زیری په بل وکړه، مونږ کور کې سودا نه لرو مړه دي شو. څه خوندور. ورشه د اختر زیری په بل وکړه، مونږ کور کې سودا نه لرو مړه دي شو. لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شوي یو، لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شوي یو، لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شوي یو. ژوند د چې بقا نه لرو مړه دي شو. څه زبردست. او ته چې مدرسه ما پوهنتون ولوست، تا چې مدرسه ما پوهنتون ولوست، ژوند د چې بقا نه لرو مړه دي شو. او ټول د وزارت څوکۍ ته ورسېدل، ټول د وزارت څوکۍ ته ورسېدل، ټول د وزارت څوکۍ ته ورسېدل، کلیه چې ملا نه لرو مړه دي شو. څه زبردست، څومره خوندور. او څاڅکی د باران ځمکې ته نه راځي، څاڅکی د باران ځمکې ته نه راځي، لمونځ د استسقا نه لرو مړه دي شو. ډېر خوندور، ډېر زبردست. بس بیتکه تیر له پاتې ژوند نه یو، بس بیتکه تیر له پاتې ژوند نه یو، یار چې تن کې سا نه لري مړه دي شو. ډېر خوندور، ډېر خوندور، ډېر زبردست. وایي تا په دې کې ویل چې چاته دعا نه لرو که څنګه که نه، وفا نه لرو مړه دي شو. وایي نن خو یو کار وکړه د نرې غوندې، نن خو یو کار وکړه د نرې غوندې، جوخت مې سینې ته که د زغرې غوندې. وا د بایللي یار غږیز پیغامه، وا د بایللي یار غږیز پیغامه، په ما لګېږي د سندرې غوندې. او که یارانه نه کوې مه یې کوه، که یارانه نه کوې مه یې کوه، یو نیم سلام کوه ملګري غوندې. ډېر خوندور. امیني صاحب ولې په خپلو غزلونو کې بیتک وایاست؟ د ما خپل پوره نوم چې دی بیت الله امیني. دقیقا. نو کله چې زه شعر او شاعري ما پیل کړله، نو دغه وخت ضرورت پیدا شو، نه کېدله که نه. دقیقا امیني صاحب مونږ کره شو، هر څوک خپل شعر ته یو څه لري، یو څه پکې کاروي. لکه ډاکټر صاحب شبوګۍ زیاته کاروي، دې تر څنګ زیاتره همدغسې دې ته ورته کسان هر څوک یو څه کاروي، یا ایلو یا نور څه مسایل، هر څوک یو خپل هغه یو نقطه لري. لکه موږ ریحان صاحب تنوګۍ پکې کاروي. نو زه هر کس بالکل ضرورت ته تر څو په شعر کې، ځکه اوس ادبي غلاوې زیاته شوي، مقطع کې یو څه ولیکي، حداقل یا هغه اشاره یا خپل نوم یا خپل تخلص. نو ستا له انده تا بیتک د دې خاطر یې چې تا ته یو نوم نه وي، او که د دې تر څنګ خپل نوم دی په ملګرو کې بیتک په نوم ملګري بیتک درته وایي، تا داسې څه انتخاب کړي؟ بالکل د ملګرو مینه ده که نه. نو اکثریت ملګري له مینې درته بیتک مینې ماته بیتک وایي، او اکثره ملګرو سره چې شناخت کېږي هغه هم د بیتک په نامه باندې کېږي. نو همدغه وجه وه چې په شعر او شاعرۍ کې هم د بیت الله امیني په ځای باندې بیتک راغلی دی. ډېر ښه، مهرباني بل څه هم درنه اورو. نو یو دوه شعرونه دي ما ارسوي چې زه به چې بازار له لوپټې لتلم نو څه لتلم، زه به چې بازار له لوپټې لتلم نو څه لتلم، زه به چې بازار له لوپټې لتلم نو څه لتلم، نه و چې شراب بیا میخانې لتلم نو څه لتلم، زه به چې بازار له لوپټې لتلم نو څه لتلم، نه و چې شراب بیا میخانې لتلم نو څه لتلم. او ای د کلي خانه تا زما یار را پخلا نه کړ، ای د کلي خانه تا زما یار را پخلا نه کړ، ای د کلي خانه تا زما یار را پخلا نه کړ. زه چې ستا حجرې لتلم نو څه لتلم، او ما به د جانان د دیدن تن د زړه کې نه ساته، ما به د جانان د دیدن تن د زړه کې نه ساته. او بیا به چې سهار شو دروازې لتلم نو څه لتلم. ردیف تغییر راوړم مایر صاحبي چې
لتلی ما ویل جانان لتلی نو څه لتلی ته د یار خفګان لتلی نو څه نو لتلی څه لتلی او زما چې د سینګار شیان په کار نه وو اها زما چې د سینګار شیان په کار نه وو ته عربستان لتلی نو نو څه لتلی غم چې د جانان په زړه کې نه ساتي اوښکې د ګریوان لتلی نو څه لتلی نو څه لتلی او زما چې د سینګار شیان په کار نه وو ته عربستان لتلی نو څه لتلی ډېر خوندور زما چې د سینګار شیان په کار نه وو ته عربستان لتلی څه لتلی نو څه لتلی او زما د محبت په جرم نه و چې زما د محبت په جرم نه و چې ته بیا چې زندان لتلی نو څه لتلی او نه به یې تکه دا د پښتنو مینه که نه وي یار نه به یې تکه نه به یې تکه دا د پښتنو مینه که نه وي یار نن پښتنستان لتلی نو څه نو څه لتلی مننه ډېر خوندور ډېر زبردست وایي نو څه لتلی پورې به زه تا ته بیا بیتونه ډالۍ کوم وایي کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنم تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کښېنم کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنم تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کښېنم خدای که مې لالی راکړ او لږ یې پیسه داره کړم د ازل چې بیتونه دي وایي چې خدای که مې لالی راکړ او لږ یې پیسه داره کړم غمه تا به ګډ کړم ګډا ته به دې کښېنم او ستا د جدای عذاب به دغسې اسانه کړم امیني صاحب تا ته د ده بیخي ډالۍ وي وایي ستا د جدای عذاب به دغسې اسانه کړم عکس به دې ایډیټ کړم پکې خوا ته به دې کښېنم ستا د جدای عذاب به دغسې اسانه کړم عکس به دې ایډیټ کړم پکې خوا ته به دې کښېنم او ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړم ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړم تا به په خندا کړم خندا ته به دې کښېنم او مخکې ملایان ښه دي اجان ښه دي ازله یار مخکې ملایان ښه دي اجان ښه دي ازله یار ما سره بوتل دی پیره شاته به دې کښېنم ما سره بوتل دی پیره شاته به دې کښېنم وروستی دې هم تا ته ډالۍ یو ځای کې دې ویل چې شراب نه و میخانې ته لاړ او امیني صاحب د چا شاعري زیاته خوښوئ د چا شاعري زیاته تعقیبوئ ماهر صاحب نو شاعري خو داسې یو څه دي که نه چې بلکل پښتو ادب له سره هر څوک چې کار کوي نو باید تقدیر شي که نه نو د ما ایډیال شاعر چې دی پښتو ادب کې په کوزه پښتونخوا کې منیر بونیری صاحب دی چې زما ایډیال شاعر دی او هر څه کې له ده نه متاثر یي ډېر ښه امیني صاحب بیا هم مهرباني څه در نه اورو انتخابي څه راته وایي او که خپل راته وایي بلکل نو یو دوه شعره خپل دی نو وایي چې مینه کې تنده ښه وي مینه کې تنده ښه وي او په کار کې منډه ښه وي مینه کې تنده ښه وي په کار کې منډه ښه وي چې اصلي مطلب ته ورسېږي خبره لنډه ښه وي او چې د میلمه عزت پوره پرې وشي چې د میلمه عزت پوره پرې وشي کور کې له پیغلې نه یوه کونډه ښه وي څه زبردست چې د میلمه قدر او عزت پرې وشي کور کې له پیغلې نه یوه کونډه ښه وي عزت پوره پرې وشي کور کې له پیغلې نه یوه کونډه ښه وي د مرګ په چیغه کې نرمي پکار ده خو د راتلو خبر بربنډه ښه وي د مرګ په چیغه کې نرمي پکار ده خو د راتلو خبر بربنډه ښه وي او د ورځې تش دیدن ته زړه ښه کوم مایار صاحب د ورځې تش دیدن ته زړه ښه کوم د ورځې تش دیدن ته زړه ښه کوه او بایتکه شپه کې خو بیا شنډه ښه وي څه زبردست ډېره خوندوره امیني صاحب کله شوخه شاعري هم کوئ که ډېره کمه شعر او شاعري خو داسې دی که نو کله انسان دا رقم صحنې څه مخ کېږي که نه دقیقا نو هغه کوم څه پېښې چې ویني هغه یعنې که داسې تا شونډې په شپه کې لیدلي دي چې داسې څه دي لیکلي که داسې ووایم چې د شاعر چې شاعري کوي هغه د زړه درد او خوشحالي که شاعر وغواړي چې مثلا که درد هم وي او که خوشحالي هم وي او هغه په ځان باندې تنها تیر نه کړي له ملګرو او له یارانو سره هغه خوشحالي او غم شریک کړي نو هغه یوازینۍ لار شعر او شاعري ده دقیقا وایي کوم چاته څه ویل شوي وایي ده ورته د دې په ځای چې نه ردولی شوی او نه منلی شوی ورته ویل چې همداسې فکر وکړي نو تاسو یو ځای کې ځان تیر کړ بیا هم یو څو بیتونه درته وایم لیدونکو تاسو ته هم ډالۍ وایي ویلي چې کډه دې رانغاړه درومه ځان سره غلی غلی ژاړه درومه سترګې زما د سمندر غوندې دي سترګې زما د سمندر غوندې دي هسې نه ډوب دي کې پر غاړه او پر غاړه درومه او بس که مور پلار مې درله نه درکوي
امیني صاحب وایي بس که مور پلار مې درله نه درکوي ما په دعا له خدایه غاړه درومه او ته چې مین وې نبي خانه پر ما ته چې مین وې نبي خانه پر ما هغه د بل شوه درنه لاړه درومه هغه د بل شوه درنه لاړه درومه امیني صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو تاسو هم تر پایه راسره اوسئ بس تر څو چې وخت و مونږ به هم غزلونه ترې اورو امیني صاحب بل څه درنه اورو بالکل وي یو بل غزل دی وي چې د شاعرۍ ستړیا کماله زه دې وګټلم مایر صاحب د شاعرۍ ستړیا کماله زه دې وګټلم ټوله نړۍ کې بې مثاله زه دې وګټلم له محبت نه مې په دې دنیا انکار کړی و د محبت نه مې له محبت نه مې په دې دنیا انکار کړی و د جانان د دیدن خیاله زه دې وګټلم او پرې پوهېدم نه ما د تن غوښې په بل وخوړې خو د بابا د دی جنجاله زه دې وګټلم او سیال خو یې نه وم خو نصیبه زورور غوندې را سره ګرځه لاس تر غاړه زه دې وګټلم څومره ښه ما د غرمې د دیدن تنده چرته ماته نه کړه د لمازدیګر د لمر زواله زه دې وګټلم او له انکار پرته مې په زړه کې بل څه نه و پاتې بنده چې شوه د دیدن لاره زه دې وګټلم او منم خبرې دې خوږې دي دا مې زړه وویل مایر صاحب منم خبرې دې خوږې دي دا مې زړه وویل چې د بیتک په مخ کې خاله زه دې وګټلم لیدونکو تاسو به وینئ او که نه د بیتک په مخ خال هم شته نو امیني صاحب واقعا چې ډېره خوندوره شاعري ده خوشحاله اوسئ ډېره مننه چې راغلی تر ما پورې او البته زه باید تر تاسو درغلی وای خو دا چې تاسو تر ما پورې راغلی نو دلته کېناسته د وي بنډار مو وکړو هلته څې دلته مونږ خپل ذوق پالو مایر صاحب ستاسو مینه ده له تاسو څخه نړۍ مننه کوو چې موږ ته هم ستاسو په حجره کې وخت راکړو تر څو ستاسو سره یو دغه محفل کې ګډون وکړو خوشحاله اوسئ الله تعالی دا اجر درکړي او له لیدونکو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ له دغه بنډار څخه یې خوند اخیستی وي او یو څو شېبې له موږ سره ارامه تېرې کړي وي مننه ډېره مننه نایب صاحب دا بیتونه ډالۍ البته تخنیک برخه کې راسره دی وایي له اضطرابه وي له درده وي له ویرې لاړې نایب صاحب وایي له اضطرابه وي له درده وي له ویرې لاړې تربتي چغې مې له سترګو څومره ډېرې لاړې او ته راشه ما زما د سوال له اذیته خلاص کړه بیا ملامت یم که مې وویل چې چیرې لاړې ته راشه ما زما د سوال له اذیته خلاص کړه بیا ملامت یم که مې وویل چې چیرې لاړې تاسو نه ډېر مننه خوشحاله اوسئ لیدونکي تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ دا وه زموږ یو ناڅاپي بنډار ادبي بنډار غزلونه مو زیات درته ویل هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او راسره تنګ شوي به نه یاست تر بلې خپرونې چې بیا داسې یو ناڅاپي بنډار جوړوو تاسو په پاک او منان رب سپارم ښاد آباد بریالي او سوکاله اوسئ